میدان وردګ یو کرنیز ولایت دی چې د تیرو کلونو په پرتله روان کال بزګران د نورو محصولاتو ترڅنګ لکه کچالو د غوره حاصلاتو ترلاسه کولو په تمه دي. دوی وایي روان کال حاصلات ښه او بازار ګرم دی. الحمدلله بیخي هغه دي خوندور دي، سکه د خدای او ډېر رحم وسه چې کال او سال اوبه ډېرې وي او د کچالو حاصلات ماشاءالله ډېر ښه دي او بیې هم هغه دي ښې دي نسبتا مخکني کلو ته. د حکومت هم داسې غذا ده چې موږ ته دغه تخمونه راکړي، سرې راکړي، لږ دواګانې راکړي چې دا فصل باندې ووښو. زموږ فصلات کال دا مرض کوي. د یاد ولایت کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي سږکال په شاوخوا 2600 هکتاره ځمکه کچالو کرل شوي چې د اټکل له مخې به څه د پاسه 15200 میټریک ټنه حاصلات ترې ترلاسه شي. سږکال د موږ د ارقامو په اساس 2695 هکتاره ځمکه باندې کچالو کرل شوي چې په تخمیني ډول به د څخه 15280 میټریک ټنه حاصلات ترلاسه شي او په ټوله کې بزګرانو د لیواله دي د خوښ دي چې سږکال د کچالو قیمتونه بازار کې ښه وو. د یاد ولایت بزګران له ناروغیو څخه د خپلو فصلونو د خوندیتوب او لا غوره حاصلاتو ترلاسه کولو په موخه له مسؤلینو د درملو او کیمیاوي سرو غوښتنه کوي.